بسم الله الرحمن الرحیم. ښه موږ بله ورځ یو ټیبل جوړو د هغه ضروري ډیزاین ته او ټیکسټ کې موږ پراپرټي ویله ان دې فارمیټ پورې مې ویلې وه که نه او انپوټ ماسک پاتې وه. دلته چې کله زه پکې کلیک کوم نو ته وګوره دغه ځای کې نقطې راځي دې باندې که کلیک کړې لږ څه معلومات دلته هم لیدلی شي چې دا ته هېڅ شي لپاره استعمالولی شي. فرض کړه موبایل نمبر ته یو فارمیټ کې جوړولی شي لکه څنګه چې ایکسل کې موږ یو ډیزاین ته جوړوو چې موبایل نمبر لیکي دا رقم به یې لیکي. سوشل سیکیورټي نمبر د سیکیورټي نمبر د زیپ کوډ د ایکسټینشن د پاسورډ د فرض کړه لانګ ټایم لپاره یو ډیزاین کې جوړ کړه وخت لپاره دا دغه ځای انتخابولی هم شي ورته مثال ټایم لپاره بیا دا راخلی چې کله دا خو هغه ده که نه نوم ده نوم کې خو موږ هغه نه اخلو که نه څه ورته وایي وخت نو د دې وجې موږ داسې شیانو کې واخلو لکه زه راځم پاسورډ لپاره هم دا استعمالېږي دې لپاره به زه یو بل فیلډ جوړ کړم صحیح ده. نو اول زه فیلډ جوړوم دې ته موبایل نمبر موږ په نمبر کې نه لیکو دغه ځای نه موږ نمبر نه ورته انتخاب ولې نه ورته انتخابو چې کې غلطي سره که چېرته موږ نه هغه استعمال څه موبایل نمبر بیا موبایل نمبر جمع کېږي چې نمبر ته واخلي او ټیکسټ چې ورته واخلي بیا نه جمع کېږي نظر فارمولې بیا نه په اپلای کېږي د دې وجې دا موږ په ټیکسټ کې اخلو. نو که چېرته موږ اوس انپوټ ماسک ته راسو او دې ته یو سټایل جوړ کړو نو هغه څه رقم جوړېږي زه به دغسې سټایل جوړ کړي علامت نمبر څه شي مخ څو وي لس وي که نه او دا به اوس راسي رن به یې کړي ګورو چې کار کوي که نه یې ورکوي. ښه راسه اوس موبایل نمبر کې د نمبر لیکه ګوره تیاره ډیزاین ده 0 اویا 3 دېرش 2 څلوېښت 3 سوه څلور صحیح شو. نو دغه لپاره استعمالولی شي. ورسره که چېرته زه بیا لاړ شم په دې کې که زه غواړم چې داسې یو ډیزاین سره جوړ کړم چې دې سره د MTN یا چې لیکل کېږي په اول سر کې د هغه لپاره بیا څنګه کې فرض کړه زه سره لیکم په قوسونو کې دې کې بیا AAA ورته ولیکي دغه علامت نمبر چې ده په هغه کې صرف عدد معنی ښه په هغه نه پکې معنی څه ورته وایي د حرفونه بیا په هغه کې نه معنی کنې اوس لږ وروسته چې کوو زه بیا ځم دا رن کوم یس اوس راسه دلته وګوره دې ځای کې ما کلیک هلته زه لیکم وګوره که په دې کې خو دا لیکل کېږي خو زه ورته لیکم MTN صحیح څه دغه چې ګوره زه د هغه وایم حرفونه نه لیکل کېږي ځکه هلته ما هېڅ علامت نمبر اخیستی بېرته 0 اویا 3 دېرش 2 څلوېښت 3 سوه څلور دې ته تا یو ډیزاین دې ورته جوړ کړه. بیا مثال کې لیکي کې اتصالات لپاره ETS فرض کړه 0 اوه سوه پنځه اتیا یو نوي درې نوي شپږ اتیا یو نوي څه پوه شئ ما هم نه و یاد که نه هلته مې وکوت. نو دغه رقم د نورو لپاره هم یو ډیزاین کې جوړولی شي. پاسورډ لپاره موږ استعمالولی شو. پاسورډ لپاره څنګه استعمالېږي فرض کړه ته یو فیلډ جوړوم پاسورډ که چېرته موږ په ټیکسټ کې دغسې ولیکو ګوره بغیر له انپوټ ماسک نه چې موږ هلته سیټینګ ورته وکړو پاسورډ کې ولیکه فرض کړئ دا پاسورډ ده شپږ اته اوه نهه پنځه څلور درې دا دی پاسورډ ورته ګډوډ نو دا خو ښکاري که نه چې څوک یې راواړي نو پاسورډ باید چې هغه ستورې غوندې راشي لکه څنګه چې هلته نقطه څه ښکاري چې پاسورډ ولیکئ زه غواړم چې دغه رقم سټایل دلته ورکړم نو دې لپاره به څه وکړي لوډ به شي دغه ځای کې به ورته ولیکي په انپوټ ماسک کې پاسورډ څه به ورته ولیکي پاسورډ راشي اوس دلته پاسورډ ولیکه معلومیږي پاسورډ سټایل ته
بل که چېرته په نیم باندې زه اپلای کوم فرض کړه نیم کې داسې کار کوم زه په نوم باندې ورته وایم چې په نوم کې ورته لیکم ال 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 شپږ ال مې ورته ولیکه نو رن کا یس کا اوس راشه دلته نیم ته دې کې اوس حرفونه ته ورته وټاکل فرض کړه زه پکې لیکم جان ما ته یې چې دغه نه کم نشي لیکلی شپږ به پرکه جانان بیگونو ښه نو بل مې څه درته ویلې ټیکسټ باندې مو مې اپلای کړه که نه نیم باندې نیم دا بېرته زه لرې کومه ښه کیپشن ته اوس راځو کیپشن باندې موږ هلته کار کړی پاټو نمبر کې څه کار یو کیپشن کیپشن باندې استاد هلته ماغه آی ډي بدلو دلته چې کوم نوم ښکاري دا فارمولو کې دغسې کار کوي هلته چې کوم ښکاري ریلیشنل کې لکه دلته چې موږ رجسټریشن نمبر ورته لیکلی د آی ډي ته نو دا چې کوم دا فارمولو کې نه اپلای کېږي خو چې خلک یې ګوري ډیټابیس هغه ته به دا ښکاري صرف نوم بدلیږي پکې خو فارمولو کې بیا هم دغه نومونه استعمالیږي کوم چې دلته لیکلي هغه په فارمولو کې کار نه کوي ډیفالټ ویلیو فرض کا پروګرام ټیکسټ د نیم که نه خو زه راځم په دغه ځای کې به د نیم کې ورته لیکم ډیفالټ ویلیو کې چې انټر یو نیم پلیز رن کا یس کا نو دغه ځای ګوره لیکلو ته شوي دي چې کله هم څوک راځي دغه ځای لیکلو ته ګوري چې دلته نوم لیکل که دغه خوند در نه کړي نو بیا کولی شي ورته ولیکي فرض کړه که ته په نمبر باندې هم د اپلای کېږي نمبر کې وګوره ډیفالټ ویلیو دغه ده صحیح ده په فیس کې فرض کړه فیس چې دا د موږ 1000 افغانۍ ده بس 1000 تیار پکې ولیکه دغسې یې پرېږده رن کا یس کا بس دا به دلته لیکلي وي که بدلولی دلته به بدلی که نه چې ښکته کوزېږي هغه به خپله لیکل کېږي ځکه چې موږ ورته وایو چې ډیفالټ ویلیو دی دغه یا اکثره موږ دا چې ده دې لپاره هم استعمالو چې مثال ډیټ اینډ ټایم وي که نه ډیټ او په دې ځای کې ته په ټیکسټ کې ورته ولیکې به د ډیفالټ ویلیو کې ناو خواهد شروع خواست با رن کا یس کا خدا خو مې هلته هغه ور نه کړې ته مو غږ نه کوې ګوره دا اوس چې کوم مساوي مې پرېښی وو ښه پوه خو شوې به څه مشکل و دا اوس چې کمپیوټر کې څه وخت وي ډایرکټ به هغه درته لیکي ثانیه وخت کې بدلېږي منټ بدلېږي منټ بدلېږي پوه شې په همدا رقم بیا به ډیټ باندې دغه کې بیا کار کوو نور لږ لږ ډیفالټ ویلیو کې ګور دغه ځای کې زه کلیک کوم چې راته ښیي بس فنکشن یې دغه کې استعمالولی شي بل راځو ویلیډیشن رول ته په نیم باندې خو دومره نه اپلای کېږي ویلیډیشن رول خو په هغه باندې بیا اپلای کړو پروګرام باندې پروګرام کې موږ ویلیډیشن رول داسې ورکوو چې په دې پروګرام کې د کوم پروګرامونه پرېږدي کوم دې نه پرېږدي که دلته ته ورته ولیکې چې صرف وینډوز صحیح څه رن یې کې یس یې کې ویلیډیشن رول کې مې پرېښودو که نه او یس اوس راسه دلته ولیکه فرض کړه دغه ځای کې زه لیکم احمد دغه ځای کې لیکم ورډ دې مې نه پرېږدي مطلب دلته به د خامخا د وینډوز نه بغیر بل نه پرېږدي تا هلته شرط ورکړه خو زه ورته وایم چې وینډوز نه که ډېر پروګرامونه پکې لیکي مثال ان صحیح ده قوس شروع دلته به ولیکې وینډوز کاما ورډ کاما ایکسل کاما ایکسس نور به نه پکې پرېږدي رن کا یس کا
ته اوس راشه دلته پروګرام کې ولیکه انټرنیټ خو موږ نه وکړي لیکلی که نه دغه اجازه نشته صرف د دغه اجازه ده ګوره که زه پکې ولیکم وینډوز پرېښود همدا رقم که ولیکم کې ورډ پرېږدي اکسل هم کې پرېږدي اکسس هم کې پرېږدي خو په دې کې که ته لیکې بل څه شی پکې لیکې هغه بیا نه پرېږدي فرض که فوټوشاپ دې اجازه نشته بس ده دی ډېره زر دې تېښته وکړه ګوره دغه کې کار پاتې